بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم د معیار کتونکو. د خپل ملګری د اوچا درد لخوا ډیره مینا او احترامات ومنئ. یو ځل بیا زندګۍ وفا کړې ده. راغلیو د ډیر تکړه شاعر خواله. شاعر څوک دی؟ شاعر ډیر ښه لیکوال دی، ډیر ښه انسان دی. په نننۍ خپرونه کې د دوی په ژوند باندې خبره کوو او د دوی د شاعرۍ نه خوندونه اخلو. ډیر ګران ښاغلیه، ډیره مینا او احترامات ومنئ. مننه جی، تاسو راتلو باندې ولنه هرکلی وایو. شکریہ. اور چینل ډیره مننه کوو چې راغلی دې سختو حالاتو کې. هر څوک مصروفه دي او بیا هم ډیره مننه چې تاسو مونږ خواته رالئ. ډیره مننه ګرانه، ستاسو مننه. زموږ حق جوړیږي چې ستاسو ترڅنګ راشو. دا خو د کوم اساسي تاسو په لنډو ټکو کې د معیار کتونکو سره خپل ځان معرفي کړئ. جی، زما نوم محمد واصف دی اور تخلص میں ہمدرد دی اور جمال پختو ادبی جرګې سره تعلق ساتم اور چشمه کلیس الدین کې. د څومره وخت نه لګیای ادب کې دغه هلې ځلې کوئ؟ څومره وخت نه شعرونه؟ شوق خو مې ډېر وخت نه او ډېر زه شپږم کلاس کې وم چې شعر مې خوښولو، خلکو شعرونه او بس دا به مې کاپۍ لیکه. خو بیا مې سوچ وکړو چې راشي خپله داسې توکلو کې کیدای شي مخکې لاړ شو. الله مې د نورم کامیاب کی اور پښتو ژبې خدمت ته. بیا تقریبا 2018 کې ما خپل ډومبیا غزل ولیکو. استاد مو څوک دی؟ استاد خو مې پیلنی استاد سهیل ننګیال صاحب دی او بیا داسې منظر صاحب. جی، خپل لیک را سره شریک کړئ. ډېره مننه. غزل وایم چې جی، ما ته زما د نالیدلي خوب تعبیر وباسي. ما ته زما د نالیدلي خوب تعبیر وباسي، لکه تیار کې چې جانان رانه تصویر وباسي. ډېر ښه. والله خبر چې مې قسمت کې جانان شته و کنه. والله خبر. الله خبر چې مې قسمت کې جانان شته و کنه. پالي مې هسې په لاسونو کې لیکي روباسي. دا شعر بیا ووایه، ډېر ښه شعر دی. ډېره مننه. الله خبر چې مې قسمت کې جانان شته و کنه. پالي مې هسې په لاسونو کې لیکي روباسي. ډېر ښه یار. په هغې ناسته محبت پیریان دی ګپ خو نه دی. په هغې ناسته محبت پیریان دی ګپ خو نه دی. دغه پیریان مې یقین نشي چې دا پیر وباسي. ډېر ښه، ډېر ښه. په لیوني د محبت ته اور چپه راغلي. په لیوني د محبت ته اور چپه راغلي. په زور لګیا د لیوني د لاس زنځیر وباسي. ډېر ښه. مالت کې ګرځي د یوې روټۍ د سوال په خاطر. مالت کې ګرځي د یوې روټۍ د سوال په خاطر. څو کسان ګرځي اوس د کلي نه فقیر وباسي. ډېره مننه. او هغه له هغه صفته مه د راضي به همدرد. هغه له هغه صفته مه د راضي به همدرد او د همدرد جنازه هغه د په ویر وباسي. ډېر ښه. د 2018 لخوا شعرونه لیکئ او ماشاءالله شعرونه ستاسو نه مشران دي. ډېر ښه. حالات داسې دي که نور هم را سره شریک کړئ. مننه. زړه لیونی رانه په داسې وخت کې یار غوښتلو. زړه لیونی رانه. زړه لیونی رانه په داسې وخت کې یار غوښتلو چې هر سړي به د خپل ستړي ژوند قرار غوښتلو. او زه مزدورۍ پسې کوڅه په کوڅه وګرځېدم. زه مزدورۍ پسې کوڅه په کوڅه وګرځېدم. اختر نږدو او بچو رانه پیزار غوښتلو. شعر راته بیا ووایه. ډېره مننه. زه مزدورۍ پسې کوڅه په کوڅه وګرځېدم. اختر نږدو او بچو رانه پیزار غوښتلو. خلک روجو نه تنګ او خلکو به آرام کولو. خلک روجو نه تنګ او خلکو به آرام کولو. ما به روجه کې هم په وچه خوله روزګار غوښتلو. ډېر ښه، ډېر ښه همدرد، ډېر ښه. ډېره مننه. هغه ناپوهه وړه وه په هېڅ نه پوهېده. هغه ناپوهه وړه وه په هېڅ نه پوهېده. زما تصویر مازدیګر ما نه په جار غوښتلو. ډېر ښه، ډېر. او ته حق د نورو خلکو خورې ته ژوندی ځکه ګرځې. ته حق د نورو خلکو خورې ته ژوندی ځکه ګرځې. زه ځکه مړ شم چې مې حق د خپل پلار غوښتلو. دا شعر بیا ووایه. ډېره مننه. ته حق د نورو خلکو خورې ته ژوندی ځکه ګرځې. زه ځکه مړ شم چې مې حق د خپل پلار غوښتلو. او په ډکه خوله یې راته ووایي چې والله که درکم. په ډکه خوله یې راته ووایي چې والله که درکم. غر خو مې نه غوښتو، ما یو د زلفو تار غوښتلو. ډېره مننه. په هغه شپه یې ډېر همدرده جړولی ومه. په هغه شپه یې ډېر همدرده جړولی ومه چې دوباره یې رانه خط په لویه لار غوښتلو. ډېر ښه. همدرد صاحب یو غزل را سره بل شریک کړي. ډېر ښکلی لیک مو دی. ډېره مننه. بیا به درنه په مخه اخلم. دا غزل دی وایي د لاس نه مې پرېوت ستا تصویرو
او په ویرو د لاس نه مې پرېوتې ستا تصویرو او په ویرو په مخې د نوکارو یو لکیرو او په ویرو ډېر ښه دی. مقتل کې د حالاتو لیونی ناس په سوداو مقتل کې د حالاتو لیونی ناس په سوداو په لاسو کې د کوم جبر زنځیرو او په ویرو ډېر ښه دی. او پریوتې دیوالونه یې زموږ نه معافي غواړي پریوتې دیوالونه یې زموږ نه معافي غواړي لوټ شوی د مغول طرز تعمیرو او په ویرو ډېر ښه دی یار. او په ژوند مې د جانان سره هیڅ قدر نو خلکه په ژوند مې د جانان سره هیڅ قدر نو خلکه چې مړ شوم بیا د ځان سره په ویرو او په ویرو ډېر ښه ډېره مننه. او نقشه د دنیا ګورم هر یو ښار د خوشحالو دی نقشه د دنیا ګورم هر یو ښار د خوشحالو دی خو بس په دې نقشه کې یو کشمیرو او په ویرو دا شعر بیا ووایه. نقشه د دنیا ګورم هر یو ښار د خوشحالو دی خو بس په دې نقشه کې یو کشمیرو او په ویرو. او همدرد ما ته خپله د نیستۍ وختونه یاد شول همدرد ما ته خپله د نیستۍ وختونه یاد شول بېګا ماښام کوڅه کې یو فقیرو او په ویرو. ډېر ګرانه یو څو شعرونه ډالۍ کوي او هغې سره به د معیار کتونکي په مخه ښه وي. نور ووایم یو څو شعرونه ووایي. د دې وطن او د دې کام قاتله د دې وطن او د دې کام قاتله پښتانه وژنې سریام قاتله دغه غرور به دې دانه وانه شي یې که هر څومره په بام قاتله او هغه به خدای سرتوره نه ساتي خو هغه به خدای سرتوره نه ساتي خو په لوپټۍ شوې بدنام قاتله. ډېر ښه. او زما انجام پورې خندا مه کوه زما انجام پورې خندا مه کوه ډېر به خراب وي ستا انجام قاتله. او ته د اسلام په نوم آباد څنګه یې ته د اسلام په نوم آباد څنګه یې اسلام آباد د اسلام قاتله. دا شعر بیا ووایه. ته د اسلام په نوم آباد څنګه یې اسلام آباد د اسلام قاتله. او وکړم په چا پسې اوس مونځ د پښتو مونځ د پښتو زما د خاورې د امام قاتله. ډېره مننه. او زه همدرد دغه سوال کوم د رب نه زه همدرد دغه سوال کوم د رب نه خدای دې برباد که ګام په ګام قاتله. ډېره مننه. زه مینوالو ته پیغام ورکړم چې پښتو زده کړئ پښتو ولیکئ او پښتو مخکې کړئ. ډېره مننه. په لنډو ټکو کې ډېر ښکلی پیغام. ګرانه ستاسو ډېره مننه کوم. ګرانو کتونکو په معیار خپرونه کې مو راسره ډېر ګران همدرد صاحب واورېده د هغوی د شاعرۍ نه مو خوندونه واخیستل. انشاءالله ډېر ژر به د یو نوي ملګري سره حاضرېږو. تر دې دم ورکوي کوربه داود شاه درد له اجازت په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.